په خوست کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي پر یادو ادرسونو د جعلي او بې بنسټه خبرونو او معلوماتو له نشرېدو شکایت کوي. د دوی په خبره د همدې ستونزې له زیاتوالي سره یې په ټولنیزو رسنیو پخوانی باور کم شوی. عصمت الله چې په خوست کې د یو خصوصي ښوونځي استاد دی وایي په وروستیو کې ورته د سوشل میډیا له لارې په خپرېدونکو موادو کې د کره او ناکره معلوماتو ترمنځ توپیر ستونزمن شوی چې د ستونزې ان له ذهني مشکلاتو سره مخ کړی دی. دا چې په وروستیو کې په سوشل میډیا باندې ځوانانو باور بیخي کم شوی دی. هر څوک په خپل سر یعنې له خپلې زړه نه د پیښې په مورد معلومات جګوي. د سمو او ناسمو معلوماتو ترمنځ توپیر موږ ته سخت شوی دی او تر دې چې ډېری ځوانانو ته یې ذهني مشکلات پیدا کړي دي. بل پلو د ډلهییزو رسنیو خبریالان بیا دا ستونزه د خلکو په شخصي غوښتنو او په ټولنه کې د محبوبیت په ترلاسه کولو پورې تړلې ګڼي. په خوست کې د زرغون تلویزیون خبریال عتیق الله عاطف وایي د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د شهرت پیدا کولو لپاره همیش په دروغو خبرونو د خلکو اذهان ګډوډوي. نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې شته ادارې مسؤلیت لري چې د جعلي خبرونو د خپرېدو په مخنیوي کې د خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ خپل اړوند مسؤلیتونه ادا کړي. ځینې خلک د خپلو ځاني غوښتنو لپاره په ټولنیزو رسنیو جعلي خبرونه خپروي. دوی غواړي چې ځان په ټولنه کې مطرح کړي یا ځان په ټولنه کې مشهور ونوموي یا چې مثلا ځان په ټولنه کې د خلکو لپاره مشهور معرفي کړي. دوی پر ټولنیزو رسنیو جعلي خبرونه خپروي او له دې لارې د خلکو اذهان دوی ګډوډ کوي. اخوا بیا په خوست کې ځایي مسؤلین ډاډ ورکوي چې په حواله رسنیو د ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې جدي هڅه کوي. د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر امرالله هلال وایي په افغانستان کې د اطلاعات او کلتور وزارت او په ولایتونو کې د اړوند ریاستونو همدا دنده ده چې د ناسمو او بې بنسټه معلوماتو خپرېدونکي باید د قانون منګولو ته وسپاري. ډېری خلک داسې دي چې سوشل میډیا ته په اسانۍ سره لاسرسی لري، نو هر هغه څه چې دوی په ذهن کې راګرځي بلې دي چې هغه واقعیت ولري خپروي، لیکي، نشروي. د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړي ډول د اطلاعات فرهنګ وزارت یا په ټوله کې په ولایاتو کې د همدې وزارت اړونده ادارې په دې هڅه کې دي چې دې ستونزې ته ډېر زر د پای ټکی کېږدي. هغه کسان چې په دا ډول ناوړو کارونو یې لاس پورې کړی دی دوی د قانون منګولو ته وسپاري. د یادونه وړ ده چې افغانستان کې زرګونه کسان ټولنیزې رسنۍ کاروي او ام باور دا دی که په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو خپرېدل دوام وکړي نه یوازې د خلکو په ټولنیز ژوند به منفي تاثیر ولري بلکې د هیوادونو ترمنځ به هم کړکېچونه رامنځته کړي.